سلامونه بلبل اپلیکیشن ته ښه راغلی. ځانمرګی ناول دی چې ډاکټر محب زغم لیکلی. زه حکمت آریان یې درته وړاندې کوم. موږ ټول پلان جوړ کړی و چې پر شل کم 8 بجو به وځو. تر سړکه 15 دقیقې لګیږي. عبدالله به تر سړکه راسره ځي. زه به هلته د موټر پر تخت کینم. چای به راغواړم. 15 دقیقې چې 8 ته پاتې شوي زه به د سړک غاړې ته راسم. ځان به هغسې په ټلیفون بوخته وم. همدا چې د امریکایانو موټر راورسېدل زه به واسکټ پټاوم. لا له کوره نه ووتلې چې ګلاب ته بیا زنګ راغی. چا ورته ویلي و چې نن مازدیګر د کرزي موټر هوایي میدان ته ځي. زموږ مخکینی پلان پاتې شو. زه بیا د نایي دوکان ته واستولم. د ګلاب زوی هم راسره و. ګیره او بریتونه یې راباندې وخریل. سر یې راته داسې جوړ کړ چې د څټ او ټیکونو ویښته یې راته په ماشین باندې بیخي لنډ کړل. پاتې ویښته یې د ګوتې د یو بند په برابر پرېښول. تیار د پاکستان فوجي را څخه جوړ کړ. توره دریشي او تورې عینکې را باندې واغوستلې. د سپین کمیس له پاسه یې سره نیکټایي هم وتړله. ډیر شرمېدم. ځان راته بیخي له غړ بریښېده. دا کار یې په وچ زور را باندې وکړ. د کورتۍ لمن مې ښکته خوا راکښوله چې سم مې پټ کړي. کورتۍ په ما کې یو څه ارته وه. ګلاب وویل چې په دې توګه به څوک در باندې شک نه کوي او واسکټ به دې هم نه ښکارېږي. نوي تور بوټونه چې څوک یې لکه موټڼې پورته خوا کږې وې را باندې په پښو کړل. تر غرمې پورې په سرای کې دې خوا ها خوا ګرځولم چې له دریشۍ سره روږدی شم. د ګلاب زوی هم ځان زما په رنګ جوړ کړی و. یوه مخابره یې په لاس راکړه. عبدالله وویل چې د امنیت کسان همداسې ګرځي. ته چې هلته ورسېږې ټول به د امنیت والا ګمان در باندې وکړي. غرمه مکرویانو ته ولاړو. دا نو شپږ پوړیز بلاکونه و چې د هوایي میدان د سړک پر غاړه جوړ شوي و. هلته د ګلاب د یو انډیوال کور و. تر مازدیګره هملته پاتې شو. مازدیګر مې اودس تازه کړ. اول مې 2 رکعته نفل وکړ. له ټولو ګناهونو مې توبه وکړه. هره ګناه چې مې کړې وه سترګو ته مې ودرېدله. وروسته مې د مازدیګر فرض ادا کړ. ګلاب راته په مټ کې یوه ستن راولګوله. ویلې چې دا به د ویرې لرې کړي. د ګلاب له زوی سره راووتم. د بیمارو زیارت سره ودرېدلو. پر سړک موټران نه تېرېدل. د سړک دواړو خواو ته پولیس او فوجان ولاړ وو. زیارت ته مخامخ د سړک پورې غاړه په یوه لوی کانکریټي برج کې امریکایي پیرادار ولاړ و. سړک یې څاره. زړه مې ډېر ټکان کوه چې را باندې پوه نه شي. خو د ګلاب زوی راته ډاډ راکړ چې څوک به مې ونه پېژني. زما په رنګ نور کسان هم مخابرې په لاسو کې لربر کېدل. ورو ورو مې سر سپکېده. له ماسپښینه مې پر سر باندې درد و. خو اوس یې درد قرار شوی و. یو ډول خوند مې محسوساوه. د هیڅ شي سودا را سره نه وه. په زړه کې مې د دنیا ګرده خوشحالي راټوله وه. د نعماني صاحب خبره مې رایاده شوه چې ویلي و د شهادت پر وخت به د جنت هوا در باندې ولګېږي. سبحان الله، دا څومره لوی نعمت دی. جنت به څومره بېغمه ځای وي. دا د جنت هوا چې داسې بېغمه کړی وم. خدای زده چې په خپله جنت به څومره له خوشحالیو ډک وي. رښتیا چې په جنت کې درد نشته، غم نشته، اندېښنې او چورتونه نشته. داسې کیف مې په ټول ژوند کې نه و محسوس کړی. داسې راته ایسېده لکه په هوا کې چې روان اوسم. ساه مې اخیستله. په سپږمو کې مې د هوا په تېرېدو خوند اخیست. بدن مې تود و. زړه مې غوښت چې دا کیف ابدي واوسي. تل تر تله همداسې په خوندونو کې ډوب واوسم. نیم ساعت به هلته ولاړو چې له لرې د ټرافیکو د موټر پرله پسې هارنونه مو واورېدل. د ګلاب زوی را سره خدای پاماني وکړه او لاړ. ډیر ژر د ترافیکو موټر راورسېد. شیبه وروسته د موټر ګاټو یوه ډله چې ټولو سپروي سپینې دریشي او سپینې خولۍ اغوستې وې راښکاره شوه. ورپسې د تورو موټرو کتار په ډېرې چټکۍ سره روان و. زه په خولو کې لوند خشت وم. هماغه دعا مې تکراروله چې نعماني صاحب را زده کړې وه. اللهم ربنا تقبل منا شهادتنا. کتار لا 1.5 ګامه لرې و. د پتلانه جیب ته مې لاس کړ چې د فیوز بټن را پیدا کړم. که ګورم بټن نشته. او خدایا، بټن څه شو؟ ژر مې بل جیب ولټاوه. هلته هم نه و. اوف، دا دریشي څومره ډېر جیبونه لري. ملا ته مې لاس یووړ چې د فیوز مزی را پیدا کړم چې دړس شو. زه په هوا شوم او بیا پر ځان پوه نه شوم. نه پوهېدم چې څو شپې بېسده وم. چا کله او څنګه دلته راوستم هیڅ نه پوهېدم. په کوټه کې 4 نور چپرکټونه هم پراته وه. پر هر یو مریض پروت و. څوک بېسده، څوک په سد. د چا په پوزه کې پایپ تیر شوی و. د چا پر خولو د اکسیجن ماسک ایښول شوی و. د یو مریض له هرې ساه سره خرهار راپورته کېده. یو بل یې کرار زګیروي کول. د ټولو پر تن د شنه رنګ جامې وې. بیا مې ستونی وچ شو. غږ مې وکړ، اوبه.
بیا هماغه نجلۍ د درګاه په خوله کې راښکاره شوه. ورسره یو ډاکټر هم کوټې ته راننوت. د ډاکټر پر سر هم زرغونه خولۍ او پر تن یې زرغونې جامې وې. سپینه چپنه یې اغوستې وه. له خولې څخه یې زرغون ماسک لرې کړ. توره ګڼه ږیره یې وګروله. په غټو تورو سترګو یې نجلۍ ته اشاره وکړه چې اوبه ورکړه. نجلۍ د اوبو ګیلاس هغه ته ونیو. وی ویل اوبه غواړي، خو زما له لاسه یې نه چښي. ډاکټر ګیلاس راواخیست. څو کاشوغې اوبه یې په خوله کې راواچولې لکه د څو ورځو روژه چې مې ماته کړې وي. اوبو همداسې خوند راکړ. ډاکټر نجلۍ ته وویل کارګران راوغواړه چې مریض سرویس ته یوسي. نجلۍ ووته. ډاکټر راڅخه وپوښتل نوم دې څه دی؟ ما یې سترګو ته وکتل. په رانجو تورې وې لکه پخوا چې مې هم لیدلې وي. اشنا غوندې راښکاره شو. تر اشنا هم یو څه زیات لکه نږدې انډیوال. په کرار غږ مې وویل عبدالستار. ډېر ښه، زما نوم محمد بلال دی. ته ما عملیات کړی، اوس څنګه یې؟ سر مې دروند دی. دا د انستیزي د بېهوشۍ د دوا اثر دی. ښه به شي. ډاکټر بلې خواته مخ واړوه. د میز له سره یې کاغذان راواخیستل. ما له شا څخه ورکتل. څڼې یې د سنت په طریقه برابرې وي. بیخي تبلیغانو ته ورته وو. 2 تنه کارګران راغلل. د چپرکټ له راوبر سر ته ودرېدل. چپرکټ یې روان کړ. له اوږد دهلیزه تیر شو. ښي لاس ته وګرځېدو. بل دهلیز راغی. دواړو خواو ته یې لوی کړکۍ وي. دغه نری دهلیز لکه په هوا کې چې ولاړ وي. له ښیښو څخه یې لاندې سړک ښکارېده. سترګې مې پټې شوې. شرنګا مې واورېده. چپرکټ یې له یوې خړې اوسپنیزې دروازې سره درولی و. د درګاه زنګ یې وواهه. شیبه وروسته درګاه خلاصه شوه. د لرګیو کوټنۍ غوندې ځای و. چپرکټ یې دننه کړ. کارګران زما په خوا کې ودرېدل. کوټنۍ حرکت وکړ. نه پوهېدم چې کته تله که پورته، خو نیغه روانه وه. زه بیا په نورو پوه نه شوم. یو وخت مې سترګې خلاصې کړې چې په یوه کوټه کې وم. زما چپرکټ یې کړکۍ ته نږدې درولی و. کړکۍ د باندې له خوا اوسپنیزه پنجره لرله. کارګران ووتل. یو وسلوال د کوټې درګاه پورې کړه. دلته زه یوازې وم. نور مریضان نه وو. په کوټه کې 2 دانې چوکۍ وې. یو کوچنی میز زما د چپرکټ په خوا کې ایښودل شوی و. څو شېبې وروسته درګاه خلاصه شوه. په توره دریشي کې یو سړی راننوت. د هغه په لاس کې خړه پلاستیکي دوسیه او توره مخابره وه. شیان یې پر میز کېښول. له جیبه یې کوچنی ټیپ راویست. د اور لګید د ډبي په اندازه یوه فیته یې پکې واچوله. د کوټې درګاه بیا خلاصه شوه. ډاکټر بلال و. سړي ته یې وویل امیر صاحب خیرت خو به وي. هغه د ټیپ مزي ورسمول. په سترګو باندې زما خواته اشاره وکړه. وی ویل له دغه سړي تحقیق کوم. ډاکټر وویل دی خو همدا شی بلا انستیزي وتلی. سړي ورته خوله جینګه کړه. نو څه؟ زه اجازه نه در کوم چې اوس یې وځورې. دا یو ټوریست دی. دا یو انسان دی. ته خبرې چې څه کول، دا مو د وطن دښمن دی. زما مسلک دوست او دښمن نه پیژني. زه یو ډاکټر په صفت اجازه نه در کوم چې اوس ورنه تحقیق وکړي. سړي خپل شیان ټول کړل. له کوټې ووت. درګاه یې ځان پسې سخته ووهله. نجلۍ راغله. ډاکټر ورته وویل حیاتي آله مې وګوره. نجلۍ زما پر مټ د فشار اله وتړله. په خوله کې لکه قلم یو ښیښه‌یي شی راکېښو. بیا یې زما پر نبض ګوته ټینګه کړه. ما خپل لاس تاو کړ. زور مې وکړ، خو لاس مې په چپرکټ پورې تړلی و. بد مې ور وکتل. رنګ یې والوت. یو ګام شاته شوه. ډاکټر پوه شو. وی ویل خیر دی، نبض به یې زه وګورم. څو شېبې خپل ساعت ته وکتل. بیا یې وویل 4:09. وروسته نجلۍ څو شېبې زما په ټټر پورې سترګې وګنډلې لکه زما ساه چې یې شمېرله. بیا یې په دوسیه کې څه ولیکل. درګاه خلاصه شوه. یو مشر سړی مخکې او هماغه تورې دریشي والا ورپسې راننوتل. ډاکټر ته یې وویل متخصص صاحب دغه سړی له تا شکایت کوي. ډاکټر وویل سرطبیب صاحب ما ورته وویل چې مریض همدا شی بل انستیزي راوتلی دی. د تا پوښتنو ته کله ځواب ویلی شي؟ خدای شله دی چې نه، زه همدا اوس ورنه تحقیق کوم. سرطبیب سړي ته مخ ور واړاوه. وی ویل تا خو ماته داسې ونه ویل. ډاکټر رښتیا وایي، مریض خو درنه تښتي نه. ستا کسان ور باندې پیره کوي. هر وخت چې ډاکټر اجازه درکړه بیا خپل کار وکړه. سړي وویل سمه ده، خو د دې مریض ډاکټر او نرس حتی د دې کوټې کارګر باید معلوم وي او موږ سره ثبت شي. نور ډاکټران به حق نه لري چې دې کوټې ته راشي. ډاکټر وویل ویې لیکه ډاکټر یې زه یم بلال عرفان. نرسه مینه ته یې وکتل. کوم کارګر دې تکړه دی؟ سالم. ولیکه کارګر محمد سالم. سړي وویل زه به تاسو 3 واړو ته مخصوص کارتونه جوړ کړم. دا نظامي روغتون و. 400 بسترې باله. هماغه ګړۍ چې ما غوښتل ځان پټاو کړم او د فیوز په بټن پسې مې جیبونه لټول، امریکایي پردار را باندې پوه شوی و. زه یې ویشتلی وم.
مرمۍ زما د چپ ورانه په هډو کې مخته وه. ګمان کوم چې په مرمۍ کې به کومه دوا وه چې زه یې سم له وارې بېسده کړی وم. زه د لوکس سرویس په 2م پوړ کې بستر وم. د امنیت شعبه هم په همدې ځای کې زما کوټې ته مخامخ وه. په پاکستان کې چې ورته ISI وایي، دوی امنیت بولي. نور کسان چې ولاړل ډاکټر را سره یوازې پاتې شو. راته یې ویل ګور عبدالستار اشنا لږ ګزاره وکړه، ته مریض یې، مینه نرسه ده، دا مې ځکه ستا دپاره ټاکلې ده چې ډېره تجربه لري. ما وویل تجربه دې ورکه شي، دا دې ورکه شي، دا څه د اوسي ده چې نامحرم نجلۍ دې پر سړي لاس ولګوي. نو ډاکټر ښځو ته محرم دی که نه؟ محرم دی، خو چې حاذق طبیب او مسلمان وي. خلاص نو د نر لپاره هم ښځینه نرسه همداسې ده. ما درته وویل چې دا ښه تجربه لري. بیا زموږ په مسله کې انسان مهم ده. موږ د نر او ښځې، مومن او کافر دواړو علاج کوو. ما په سلګونو ښځې عملیات کړي دي، خو د معاینې یا د عملیات په وخت په والله قسم دی که زه په ځان باندې پوهیږم چې زه نر یم که ښځه. په خندا یې وویل رحمان بابا فرمایي که په زړه کې د څه عیب نه وي رحمانه، ښکلي مخ ته په کتو کې ګناه نشته. سخت درد راغلی و. علم ما کړی او مسلې ده کولې. ومې ویل ته څوک یې چې ماته نصیحت کوي؟ لنډکي بریتونه یې وګرول. په مسکا یې وویل ستا ډاکټر. ما وویل یو خو دې له شهادته بې برخې کړم او بل راته مسلې هم کوي. هغه غلی و. بیا مې وویل که زه دې هماغسې پرېښی وای اوس به شهید وم. هغه په ارام غږ وویل زموږ د روغتون د وره د پاسه یو آیت لیکل شوی دی. زه چې هر سهار روغتون ته راسم سترګې مې په همغه باندې لګېږي. الله تعالی فرمایي چا چې ژوندی کړ یو نفس. ما وویل بس زه په هر څه پوهیږم، ما مدرسه ویلې ده. ډاکټر وویل څومره ښه، نو ته پخپله تر ما ښه پوهیږې. ژوند د الله تر ټولو لوی نعمت دی، ځکه خو هیڅوک هم حق نه لري چې خپل ژوند ختم کړي. ما غوښتل چې ځواب یې ورکړم، خو هغه وویل ته اوس آرام ته ضرورت لري، بیا به له خیره ډېرې خبرې سره وکړو. پر سبا یې د تحقیق لپاره بل سړی راغی. زربیني عینکې له سترګو لرې کړې، ټیپ یې چالان کړ، پر میز یې کېښود. نیم لستوڼی کمیس یې د پتلانه له سره لږ پورته کړ، تمانچه یې له پوښه راوکښه. د ټیپ خواته یې پر میز کېښود. پخپله راته مخامخ پر چوکۍ کېناست. یوه شېبه یې د ګوتو پر سر د چوکۍ پر مټو تبله ووهله. بیا یې وویل ګوره ملګریه، زما نوم محسن دی، زه ډېر ښه سړی یم. زه به د ورور په شان چلند در سره وکم، خو تر هغې پورې چې ته رښتیا وایې. که کومه خبره دې رانه پټه کړه نو رډي راته وکتل. ویې ویل خیر دا راته ووایه چې له غلام جان سره څه پېژنې؟ ما وویل غلام جان؟ یوه شېبه یې په ځیر راته وکتل، بیا مسکی شو. رښتیا ته خو هغه د ګلاب په نامه پېژنې، تا ته یې دروغ ویلي و. اصلي نوم یې غلام جان دی. زه نه ګلاب پېژنم نه غلام جان. عبدالله څنګه؟ ما غوښتل چې انکار وکړم، خو هغه وویل اسلام څنګه او مولوي نعماني صاحب به هم نه پېژنې؟ زه هک پک شوم. دی څنګه پر هر څه خبر شوی و؟ خپل شیان یې ټول کړل. وی ویل د نن دپاره همدومره بس دی. ستا د معلوماتو دپاره باید ووایم چې نظیر هغه د ګلاب زوی چې د تا سره د برید تر ځایه راغلی و، د تېښتې په وخت کې زموږ ملګرو پېژندلی و. هغه یې تر کوره تعقیب کړی. د هغه پلار، د هغه ورور عبدالله، اسلام، دا ټول مو د یو سره نیولي. دا درېیمه ورځ ده چې هغوی را سره بندیان دي. سلیم هغه خاین ترجمان و چې هغه امریکایانو بندي کړی. زه اوس ځم. ته د پټولو دپاره ډېر څه نه لري، خو بیا هم کوښښ وکړه چې رښتیا راته ووایې. هغه چې ولاړ ډاکټر بلال راغی. پښه مې سخته خوږېدله. ډاکټر ته مې وویل. هغه مینې ته غږ وکړ. ویې پوښتله د درد دوا دې لګولې ده؟ مینې وویل هو، سهار مې یو ډیکلوفونیک امپول ورکړی و، دغه یو ساعت مخکې مې بل ور ولګاوه. ډاکټر ماته کړه له څه وخت راهیسې خوږېږي؟ ما وویل سهار یې په درد شروع کړی، تر اوسه هماغسې خوږېږي. ډاکټر مینې ته وویل ګمان کوم چې د نورو زور نه پیره شي، یو پینټازوسین ور ولګوه. مینې په مټ کې راته بله ستن را ولګوله. لس 15 دقیقې به تېرې وي چې درد مې ورک شو. ورو مې سر سپک شو، زړه مې خوشحاله شو، غمونه مې هیر شول. سا چې مې اخیستله خوند یې راکاوه. حال مې بیخي هماغه شی و چې د حملې پر وخت و، هماغه د جنت هوا چې را باندې لګېدله. حیران وم چې دا څه کیسه ده. کاکا سالم ته مې وویل اکا دغه اخیري ستن چې را ولګوله هغه ښیښه یې څه شوه؟ هغه د پټۍ د شیانو پتنوس وکوت. د پیچکارۍ خالي ښیښې پکې پرته وه چې ومې کتل ښیښه سپینه وه، په سره رنګ انګریزي لیکل یې درلودل. هغه پیچکارۍ چې ګلاب را لګولی وه بیخي همدا شی وه. ډاکټر مې را وغوښت. ومې ویل ډاکټر صاحب دغه ستن د درد ده؟ هغه ویل هو. ولې؟ هیڅ، دا سر مې داسې سپک شوی، یو رقم خوند یې را کړی. سمه ده، دا پیچکاري شدید دردونه ختموي، خو نشه هم لري. په چورتونو کې ډوب شوم. نو هغه چې ماته د جنت هوا ګڼله، هغه خوند او کیف چې ما ویل د جنت به وي، هغه هر څه د نشې اثر و. څنګه یې ومنم؟
نعماني صاحب پخپله راته ویلي و چې د جنت هوا به در باندې ولګېږي. که دا نه شوه د جنت هوا بیا کومه وه؟ ډاکټر بلال هره ورځ سهار راته زما سترګې، خوله، ځیګر او پښه یې کتل. زما د ورانه د ټپ پټۍ یې بدلوله. مینه په ورځ کې 2 ځله راتله، سهار او مازدیګر. هغې راته سیروم او پیچکارۍ لګولې. زما حیاتي علایم یې کتل. سالم به ټوله ورځ را سره ناست و، کوټه یې صفا کوله. زما د چپرکټ روجایانې یې بدلولې. زما سیروم به چې کله خلاص شو مینه به یې راوبلله، لاس ته به یې اوبه راچولې، د ضرورت پر وخت به یې بولدانه راکوله. اولې ورځې ډېرې سختې وي. څومره شرم دی چې پر ځای پروت اوسي، بولې دې په بولدانۍ کې وکړې او بل سړي ته یې په لاس کې ورکړې چې ایسته یې واچوي. بولې خو خیر آن د چکر یعنی غایتو مسئله هم همداسې وه. ما څو ورځې هیڅ شی تر ستوني تیر نه کړل. ما غوښتل کلمې مې تشې وي، په سیروم باندې ژوندی وم. خو ډاکټر بلال ډېر راته ټینګ شو. هغه راته وویل چې بدن پر موږ حق لري. په محشر کې د نفس د حق پوښتنه هم درنه کیږي. همغه خدای چې دغه حالت در باندې راوسته همغه به یې لري هم که. ما غوښتل چې ځواب ورکړم، خو چې لږ فکر مې وکړ خبره یې پر ځای وه. یو خو د پر اوله ورځ زما پر سر له هغه بل سره لانجه وکړه لکه احسان چې را باندې کړی وي، او بل نه پوهېږم ولې ډاکټر راته اشنا غوندې ایسېده لکه د څو کلونو یار چې مې وي. عجب سړی و ډاکټر خو دیني مسئلې تر ما خیزده وي. هم مې ورته رخه راتله او هم کرار را باندې ښه لګېده. لمنځونه مې په اشارې کول، هغه هم بیا اوداسه. د تیمم لپاره هم نشوم پورته کېدی. چپه پښه مې په ورانه کې ماته وه. ډاکټر په ورانه کې راته څو ځایه د پولادو سیخان تیر کړي وو. دغه سیخان په څو اوسپنیزو کړیو پورې تړل شوي وو. دوی دغه شی اپرات باله. ویل یې چې دغه آله هډوکي پر خپل ځای ساتي تر څو چې جوش وکړي. بله پښه مې د خنګر په حصه کې ماته وه. ځکه خو زه مجبور وم چې په 3 هفتو پورې له ځایه پورته نشم. څو ورځې پس ته محسن بیا راغی. یو تور بیگ هم ورسره و. راته یې وویل ښه نو ګمان کوم چې مغزه به دې سم شوي وي. اوس نو ووایه چې د مولوي نعماني صاحب په باب څه معلومات لري؟ ما فکر وکړ چې نور نو انکار معنا نه لري. ومې ویل هغه زما استاد و، زبردست سالم دی، مجاهد دی. هغه په خبرو کې راولوید او د ISI جاسوس. دا دروغ دی. هغه یو سوچه مجاهد دی. د څه شي مجاهد؟ نو ولې په پاکستان کې جهاد نه کوي؟ هوري خو ګرد مسلمانان دي، د چا پر ضد جهاد وکي؟ نو افغانان کافران دي، موږ کافران یو. تاسو له کفارو سره دوستی کړې ده. ما ستاسو ښار ولید چې څومره فحشا او فساد پکې کیږي. ته په پاکستان کې ګرځېدلی، په لاهور کې د هیرا منډۍ نوم دې اورېدلی؟ ته خبرې چې د کراچۍ په سینماګانو کې لوڅ فلمونه چلیږي. یو شیبه غلی شو، له چوکۍ پورته شو، کړکۍ خواته ورغی. بیا وویل همدغه ISI په ایډز اخته ښځې راټولوي، هندوستان ته د فحشا دپاره لیږي. ما وویل او د کرزي لور چې د بوش مخې ته له غړه نڅېږي څنګه؟ هغه راته نیغ وکتل. ویې ویل څه شی؟ ما سترګې ښکته کړې. یو دم په خندا شو، داسې په کټ کټ یې وخندل چې ته کومه ټوکه یې اورېدلې ده. هغه خندل او ما ورته حیران کتل. بیرته پر چوکۍ کېناست. وروسته یې وویل مړ دې کړم نازوانه، دا ده ته چا ویلي دي؟ ما په خپلو سترګو لیدلی دي په CD کې. بیا یې لږه شیبه وخندل. ویې ویل سخت کمقله سړی یې ګیر کړی. ما وویل کمقله خو تاسې یاست چې خپل دین مو پرېښی دی. سړي یو زورور سوک پر میز وواهه. له ځایه پاڅېد، رامنډه یې کړه. دواړه لاسونه یې زما پر ستوني کېښول. غاښونه یې راته وچیچل، خو پر ستوني یې زور راونه کړ. بیرته وګرځېد. ویې ویل ارمان چې ته ټپي یې، که ټپي نه وای نو بیا زه در سره جوړېدم. که هغه نور خاین انډیوالان دې وګوري بیخي به یې ونه پېژنې. خپل لاسونه یې موټي کړل. ویې ویل په ټول بدن کې زما د سوکانو نښې پاتې دي. ته وایې هغوی به همداسې وچ په وچ اقرار کړی وي؟ نه، که ویې ګوري بیا به پوه شې. هغه نظیر نومي ځان راته ډېر ټینګ ښود. ویلې چې مړ مې که، خو اقرار به ونه کم. پوهېږي چې څه مې ورسره وکړل؟ غږ یې ټیټ کړ. ویې ویل بوتل مې پکې ومنډه، بوتل. یوه شیبه غلی و، سترګې یې ډېرې راختلې وې. په ځیر یې راکتل. بیا یې وویل ګوره زه ټوکې در سره نه کوم. کرزی اصلا لور نه لري. دا څو کاله د مخه یې واده کړی، تر اوسه بیخي اولاد لا نه لري. دغه خبرې مې زړه ته نه لوېدې. نعماني صاحب پخپله د کرزي د لور خبره راته کړې وه. هغه خو راته دروغ نه ویل. سړي خپل بیگ خلاص کړ. ویې ویل زه به په کمپیوټر کې یو شی در وښیم. څو شیبې ګوتې پکې ووهلې. بیا یې کمپیوټر زما مخې ته پر میز کېښو. ویې ویل کمپیوټر ته وګوره، دغه سړی پېژنې؟ سر مې لږ پورته کړ، لاس مې تر زنې لاندې تکیه کړ. د کمپیوټر ټوله ښیښه په یوه لوی کارت ډکه سوې وه. خطونه یې انګریزي وو. په عکس کې یو شین سترګی پاکستاني فوجي ښکارېده. سرتور سر و، ږیره یې خریلې وه، بریتونه یې هم نه و. سړي وپوښتل په
په انګریزي پوهیږي؟ یا نو زه به یې درته ولولم. د ایسای کرنیل الطاف حسین. ما وویل زه یې نه پیژنم. ته به یې خود نه پیژنې، هغه تا په بل نامه او بله څیره پیژانده. بیا یې د کمپیوټر په بټنو ګوتې ووهلې. د کمپیوټر پر نیمه خوا د نعماني صاحب تصویر راغی، پر بله نیمه یې د همغه کرنیل عکس پاتې شو. ویې ویل اوس نو دا مه وایه چې نعماني صاحب نه پیژنم. ما فکر وکړ چې هغه خو پاکستان کې دی، د دوی لاس نه ورته رسیږي. نو مې ویل پیژنم یې، همدا نعماني صاحب دی.